السلام علیکم د ژوند راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګلالو زده کوونکو نن ورځ بیا هم د مهالویش مطابق د لسم ټولګي ریاضي تدریس کوم. تیر ساعت کې موږ الجبري افاده تعریف کړه او په همدې ډول د هغې ډولونه معرفي کړم، لکه الجبري افاده چې د په لویه کې په درې ډولونو باندې ویشل شوې چې یو ته پلونومیل الجبري افاده یا پلینوم ورته ویلی کېږي، دوهم ډول چې و هغې ته ناتیک الجبري افاده او دریم ډول معرفي کړ چې هغې ته غیر ناتیکه الجبري افاده ویل کېږي. که اوس راځو تیر ساعت کې خو موږ پولینوم تعریف کړه، د پولینوم عمومي شکل هم په نظر کې نیسو او د هغې مطابق یو څو سوالونه په نظر کې نیسو. وړاندې له دې څخه چې د پولینوم ډولونه موږ وپېژنو، لومړی د پولینوم عمومي شکل واضح کوم، هغې نه وروسته یو څو مثالونه هم پکې حل کوم. که د پولینوم عمومي شکل که چیرې پولینوم موږ په پی سره وکړو په داسې حال کې چې متحول ایکس ده یعنې فی ایکس، فی ایکس یو پولینوم دی، عمومي شکل یې ای ان او ضرب ایکس په توان د ان او جمع ای ان منفي یو ضرب ایکس په توان د ان منفي یو. په همدې ډول سره دریم حل چې دی د دې پولینوم ای ان منفي دوه او ضرب ایکس په توان د ان منفي دوه او په همدې تسلسل ادامه لري بالاخره یو ضرب ایکس په توان د یو یا ایکس او جمع ای صفر. که دې ته د پولینوم څه ویلی کېږي؟ دې ته د پولینوم عمومي شکل ویلی شي، یعنې دا د پولینوم عمومي شکل بللی شو. په دې ځای کې پی پولینوم څرګند دی په داسې حال کې چې متحول ایکس دی او دغه ځای کې ای ان او په همدې ډول ای ان منفي او ای ان منفي دوه په همدې تسلسل یو ای صفر دا ټول څه دي؟ ثابتونه دي. د پولینوم متحول چې دی هغه ایکس دی او په دې ځای کې ان چې دی هغه شامل دی، ان په دې ځای کې قیمتونه اخلي یعنې شامل دی په طبیعي اعدادو کې یا مکمل اعدادو کې شامل دی، یعنې ان قیمتونه اخلي. په دې ځای کې ممکن ان د صفر نه نیولې ان تر بې نهایت پورې تام قیمتونه اخیستلی شي. ان چې دی په دې ځای کې موږ د پولینوم درجه بللی شي، یعنې دغه تر ټولو لوړ توان چې دی وروسته بیا وایو هم دې ته د پولینوم څه ویلی کېږي؟ درجه ویلی کېږي. اوس دلته دا ای ان څه معنا؟ ای ان دا معنا لري چې ای ان د هغه حد ضریب دی چې هلته د ایکس توان ان دی او ای ان منفي یو دا په دې معنا چې دا د هغه حد ضریب دی چې هلته د ایکس توان ان منفي یو دی. په همدې تسلسل باندې یو په دې معنا چې هلته د ایکس توان یو دی یعنې ایکس توان چې یو دی د هغه حد ضریب او ای صفر ته د پولینوم څه ویلی کېږي؟ ثابت حد ورته ویلی کېږي. اوس په دې ځای کې راځو د دې اړوند یو څو مثالونه په نظر کې نیسو. فرضاً موږ ته فی ایکس پولینوم راکول کېږي. فی ایکس پولینوم چې دی مساوي کېږي را 4x مکعب او منفي 3x مربع او جمع لس. دا پولینوم راکول کېږي او غوښتل کېږي چې تاسو ترلاسه کړئ، یعنې دلته موږ نه یو څه فکټورونه غوښتل کېږي تاسو په دې ځای کې A3 ترلاسه کړئ او په همدې ډول سره A2 دا هم ترلاسه کړئ، په همدې ډول سره A1 هم ترلاسه کړئ او بالاخره A0 یعنې ثابت حد هم ترلاسه کړئ. که د دې لپاره چې دا ترلاسه کړو نو موږ راځو پولینوم ته که نظر وکړی شي. اول لازم A3 ته A3 موږ څه ډول لاسته راوړو؟ د A3 نه هدف څه دی؟ A3 نه هدف د هغه حد ضریب دی چې هلته د ایکس توان 3 دی. که د ایکس توان چې 3 دی د هغې حد ضریب څرګند کړئ. ایکس توان چې 3 دی ضریب څو دی؟ 4 نو A3 مساوي کېږي له 4 سره. راځو A2 ترلاسه کړو. A2 نه هدف دا دی چې د هغه حد ضریب ولیکئ چې هلته د ایکس توان 2 دی. که د ایکس توان 2 دی د هغه حد ضریب څو دی؟ منفي 3 دی. منفي 3 شی دی؟ دا د هغه حد ضریب دی چې هلته د ایکس توان 2 دی. که بل راځو A1 هم غوښتل شوی دی. A1 نه هدف دا دی چې د هغه حد ضریب ترلاسه کړي چې هلته د ایکس توان څو دی؟ ایکس توان 1 دی. څرګنده ده چې دلته داسې حد نشته چې هلته د ایکس توان 0 وي، ایکس توان 1 وي. نو ایکس توان چې 1 وي دا حد دلته شتون نه لري، دا په دې معنی چې ضریب یې 0 دی. ضریب یې څه ډول دی؟ 0 دی. په همدې ډول سره A0 نه هدف څه دی؟ د A0 نه هدف د پولینوم ثابت حد دی. په دې پولینوم کې ثابت حد چې دی هغه څو دی؟ هغه لس دی. نو ویلی شو چې A0 چې دی دا مساوي کېږي له لسو سره. مساوي کېږي له څو سره؟ مساوي کېږي لس. که دا و د پولینوم عمومي شکل او اړوند یو مثال هم څه ډول دی موږ په نظر کې ونیو. ښه راځو یو بل مثال که چیرې په نظر کې ونیول شي.
او د دې پولینوم درجه چې ده درجه یعنې لوړ توان په دې ځای کې لوړ توان څو دی هغه 3 دی یعنې تر ټولو لوړ توان چې دی 3 دی نو د دې پولینوم درجه له 3 سره مساوي ده. فرضاً یو بل مثال په نظر کې نیسو آر ایکس یو پولینوم په نظر کې نیسو آر ایکس یو پولینوم دی دې حدونه چې دي مساوي کېږي له 3x په توان دی 2 او منفي x په توان دی 4 تقسیم بر لاسه او جمع یې 3x په توان دی یو یعنې 3x او منفي اشل. په دې پولینوم کې فرضاً د دې کې موږ نه غوښتل کېږي چې تاسو ان ترلاسه کړئ او په همدې ډول سره ا 3 ترلاسه کړئ او په همدې ډول سره ا 2 ترلاسه کړئ ا یو ترلاسه کړئ او په همدې ډول سره بالاخره ا صفر هم ترلاسه کړئ او درجه یې هم وټاکئ چې دې پولینوم درجه څو ده. که دې لپاره چې دغه ضرایب موږ ترلاسه کړو او په همدې ډول سره یې پولینوم درجه هم وټاکو نو دې لپاره پولینوم ته بیا نظر کوو. ان وړاندې مې هم ذکر کړی ان هدف د لوړ توان ضریب دی د لوړ توان لرونکي حد ضریب په دې کې لوړ توان 2 4 1 0 تر ټولو لوړ چې دی 4 دی نو ان معنا د ټولو نه د لوړ توان ضریب یعنې ان دې نه هدف د لوړ توان ضریب دی. لوړ توان چې د هغه x په توان دی 4 دی د x په توان دی 4 ضریب چې دی منفي 1 پر لاس دی یعنې منفي 1 تقسیم بر لاسه. کبل لازو ادرې ته ادرې نه هدف دا دی چې د هغه حد ضریب چې هلته د x توان 3 وي که دلته نه لیدل کېږي چې د کوم x توان 3 دی دا په دې معنی چې د x په توان د 3 ضریب څه دی هغه صفر دی یعنې شتون نه لري. کابل راځو ا 2 ته ا 2 لاسته راوړو د هغه حد ضریب چې د x توان 2 وي هلته چې د x توان 2 دی د هغې حد ضریب څو دی هغه مساوي کېږي له 3 سره. بل ا یو هم ترلاسه کړو ا یو د هغه حد ضریب چې هلته د x توان 1 دی x توان چې یو دی هغه حد ضریب هم څو دی هغه هم مساوي کېږي له 3 سره او په همدې ډول سره ا صفر هم ترلاسه کړئ ا صفر نه هدف ثابت حد دی. په دې ځای کې وینو چې دغه پولینوم ثابت حد چې دی هغه مساوي کېږي له منفي شل سره. منفي شل څه دی هغه ثابت حد دی. درجه یې وټاکئ که درجه چې ټاکو درجه مو وړاندې هم ذکر کړه تر ټولو لوړ توان په دې کې تر ټولو لوړ توان هغه څو دی هغه 4 نو دا یو 4مه درجه پولینوم بللی شو. که دا د پولینوم عمومي شکل او په همدې ډول سره د هغې مربوطه یا اړوند ځینې سوالونه هم په نظر کې ونیول. که اوس راځو د پولینوم بعضې ډولونه معرفي شوي دي. که دلته د حدونو د شمېر له مخکې یو څو ډولونه یې په نظر کې نیول شوي. اول مونوم معرفي شوی مونوم نهم ټولګي کې هم تاسو لوستي. مونوم چې دی دا هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې یوازې یو حد ولري. لکه د مونوم بیلګې څه دي مونوم بیلګه لکه 3x یو مونوم دی په همدې ډول سره لاس x y دا هم یو مونوم دی صرف یوازې یو حد دی او په همدې ډول سره منفي 10 دا هم یو مونوم بللی شو یا په همدې ډول سره 3 تحت جذر دا هم څه دی یو مونوم دی. مونوم څه ته ویل کېږي هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې یوازې یو حد ولري. ښه دویم راځو باینوم ته. باینوم څه ته وایي؟ مونو د یو په معنا سره دی بای بیا د دوو په معنا سره. باینوم دا هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې 2 حدونه ولري. لکه د بیلګې په توګه یو څو مثالونه یې که په نظر کې ونیسو باینوم فرضاً لیکو چې 3x او جمع لاس دا یو باینوم بللی شو ځکه 2 حده لري. یو حد 3x دی او بل حد څو دی هغه لاس دی. په همدې ډول بل مثال لیکو فرضاً لاس x او منفي 12y دا هم څه دی دا هم یو باینوم بللی شو ځکه 2 حدونه لري چې یو لاس x بل منفي 12. په همدې ډول سره یو بل مثال که په نظر کې ونیولی شي فرضاً داسې ډول سره x منفي یو دا هم یو باینوم بللی شي ځکه 2 حده لري یو حد x او بل څه دی بل حد منفي یو دی. نو باینوم چې دی هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې د 2 حدونو لرونکي وي. بل راځو تراینوم ته. تراینوم څه ته ویل کېږي؟ تراینوم د نوم نه هم څرګند ترای د دریو په معنا سره دی. نو تراینوم چې دی دا هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې 3 حدونه ولري. لکه د بیلګې په توګه یو څو مثالونه په نظر کې نیسو فرضاً لیکو چې x جمع 2y
او منفي 4 زائد دا یو تراینوم دی ځکه 3 حده لري یعنې نورې موږ نشو ساده کولی. کله چې موږ مونوم باینوم او تراینوم کلمه ذکر کوو په لومړي قدم کې باید دغه الجبري افاده یعنې پولینوم د امکان تر حده ساده شوی وي، باید نور ساده نشي. کله چې ساده کړ د هغه نه وروسته بیا موږ د مونوم باینوم او تراینوم کلمه کارولی شو. یا په همدې ډول بل مثال لیکمه 4x مربع او منفي لس x او مثبت اووم دا هم یو تراینوم دی ځکه 3 حده لري، نورې موږ نشو ساده کولی. یو حد 4x مربع بل منفي لس x او بل څو دی هغه ودی. په همدې تسلسل باندې نور تراینومونه هم په نظر کې نیوی شو. نو تراینوم چې دی دا هغه الجبري افادې ته ویلی کېږي چې د 3 حدونو لرونکي وي. که بل یو تعریف ترسره شوی دی چې هغې ته مولټینوم ویلی کېږي. که مولټینوم څه ته ویلی کېږي؟ مولټینوم یعنې د نوم نه هم څرګندېږي. مولټي د زیاتو په معنا سره دی. مولټي د څه په معنا سره دی؟ د زیاتو په معنا سره دی. او مولټینومیال یا مولټینوم څه ته ویلی کېږي؟ مولټي د څو یا زیاتو په معنا سره دی. نو مولټینوم تعریف داسې درسره کړو چې دا هغه الجبري افاده ده چې 3 یا د زیاتو حدونو لرونکي، یعنې الجبري افاده چې 3 حده یا د 3 نه زیات حدونه ولري دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته مولټینوم ویلی کېږي. ممکن دا مولټینوم پولینوم نه وي، کیدای شي تورو توانونه یې نیمګړي وي، کیدای شي مخرج کې متحول هم ولري. لکه د بیلګې په توګه موږ لیکو 4x تختیجه ذره او جمع 3x او مثبت 1 پر x. اوس په دې ځای کې دا څه دی؟ دا موږ یو مولټینوم بللی شو. او یا فرضاً داسې مثال په نظر کې 4x جمع 3y او مثبت 15 زائد او جمع 1 پر x په دې ترتیب باندې دا هم یو مولټینوم دی. په همدې تسلسل نور هم په نظر کې نیوی شو. یعنې مولټینوم چې ذکر شي ممکن دا تورو توانونه تام عدد وي یا نیمګړي عدد وي یا کسري وي یا جذري وي. مولټینوم په لویه کې هغه الجبري افادې ته ویلی کېږي چې د حدونو شمېر یې له 2 څخه زیات وي. دوونه چې زیات حدونه ولري دې ډول الجبري افادې ته موږ مولټینوم ویلی شو. که بل چې موږ تعریف کوم د پولینوم خاص څو ډولونه نور هم یو چې د هغې ته ثابت پولینوم ویلی کېږي، بل ته یې صفري پولینوم ویلی کېږي. ثابت پولینوم څه ته وایي او صفري پولینوم څه ته وایي دا هر یو بیل بیل تعریف کوم. ثابت پولینوم او په همدې ډول سره صفري پولینوم هم په نظر کې نیول شوی دی. که وړاندې له دې څخه چې موږ ثابت پولینوم او صفري پولینومونه تعریف کوو، لومړی راځو د پولینوم درجې ته. د پولینوم درجه څه ته ویلی کېږي؟ د پولینوم درجه که چیرې پولینوم د یوه توري څخه جوړ شوی یعنې یو متحول ولري نو د همدغه متحول یا د همدغه توري لوړ توان ته د پولینوم درجه ویلی کېږي. لکه د بیلګې په توګه یو څو مثالونه په نظر کې نیسو. یو پولینوم په نظر کې نیسو 4x مربع او جمع لس x او مثبت 12x په توان د 3. اوس فرضاً که چیرې دا پولینوم په نظر کې ونیول شي، دې پولینوم لپاره موږ درجه چې معرفي کوم، یعنې که چیرې پولینوم د یوه توري څخه جوړ شي یعنې یک یو متحول ولري و دا پولینوم صرف یک یو متحول لري چې هغه څه دی؟ هغه x دی. د همدغه توري لوړ توان د څه ویلي کېږي؟ دې ته د پولینوم درجه ویلی کېږي. و دلته x توان 2 دی، 1 دی، 3 تر ټولو لوړ توان چې دی هغه 3 دی. نو دا پولینوم چې دی یو 3مه درجه پولینوم بللی شو. فرضاً د بي بل پولینوم په نظر کې نیسو، هغه په دې ډول سره لیکو چې لس او منفي 12x مربع او جمع 21x په توان د 9 او جمع 15x په توان د 15. اوس په دې پولینوم کې دا هم یو پولینوم دی ځکه د تورو توانونه د مکمل اعدادو په سیټ کې شامل دي. اوس په دې ځای کې دا پولینوم څومه درجه پولینوم دی؟ بیا هم څرګنده دا پولینوم د یوه متحول لرونکی دی. بیا مو دې پولینوم ته نوم ورکړ، دا دلته متحول نشو بللی، یعنې دلته متحول یوازې x دی. بیا مو دې پولینوم ته یو نوم ورکړ. اوس په دې ځای کې پولینوم د یوه متحول لرونکی دی. نو د همدې متحول یا د همدغه توري تر ټولو لوړ توان ته د همدغه پولینوم درجه ویلی کېږي. اوس که دلته بیا هم ځیر شو لیدل کېږي چې دلته تر ټولو لوړ توان چې دی د x تر ټولو لوړ توان چې دی هغه څو دی؟ دلته 0 دی توان ځکه x په توان د 0 شته، 2 دی، بیا 7 دی او بیا 15. تر ټولو لوړ توان یې 7 دی. نو دا یو 7مه درجه پولینوم بللی شو.
نو لومړی تعریف مو داسې ترسره کړ که چیرې پولینوم د یوه متحول لرونکی وي یعنې د یوه توري څخه جوړ شوی نو په دې صورت کې د همدغه توري تر ټولو لوړ توان ته د پولینوم څه ویلی کېږي درجه ویلی کېږي که ممکنه پولینوم د یوه نه زیات متحولین ولري یوه نه زیات لکه د بیلګې په توګه یوه نه زیات متحولین پر نن زه لیکم داسې 3x مربع او منفي 8x او جمع 15 اوس دا یو پولینوم دی خو په دې پولینوم کې یوازې یک یو توری شته چې هغه x دی نو دا څه ډول دې ته یو متحوله پولینوم ویلی کېږي یو متحوله پولینوم یعنې دې ته څه ویلی کېږي یو متحوله پولینوم یې موږ بللی شو او په همدې ډول سره ممکن پولینوم د یوه نه زیات متحولین ولري لکه پر نن لیکو لاس x وای او جمع 3x او جمع 15 وای اوس په دې ځای کې دا پولینوم چې دی دا دوه متحولین لري یعنې په دې کې دوه توري استفاده شوي دي چې یو x دی بل وای x وای دې ته څه ویلی کېږي دې ته دوه متحوله پولینوم ورته ویلی کېږي یعنې دا چې دی دا یو دوه متحوله پولینوم دی کیدای شي زیات توري ولري لکه د بیلګې په توګه داسې لیکو چې 4x مربع جمع 3x وای او جمع 15 زائد په توان دی 2 که اوس په دې ځای کې دا هم یو پولینوم دی خو په دې کې څو توري استعمال شي یو x دی او په همدې ډول بل وای دی او بل زائد دی په دې ته اوس څه ویلی کېږي دې ته موږ درې متحوله پولینوم ویلی شو درې متحوله پولینوم درې متحوله پولینوم اوس که چیرې پولینوم یو متحول ولري د درجې ټاکلو لپاره طریقه طرزالعمل موږ ولوستو چې که چیرې پولینوم یو متحول ولري د همدغه متحول تر ټولو لوړ توان د پولینوم څه ویلی کېږي درجه ویلی کېږي یا دلته هم پولینوم یو متحول لري تر ټولو لوړ توان یې څه بللی شو درجه بللی شو خو که چیرې پولینوم د یوه نه زیات متحولین ولري بیا داسې کوو چې په هر حد کې د پولینوم یعنې په هر حد کې د تورو توانونه جمع کوو چې تر ټولو لوی عدد ته د پولینوم څه ویلی کېږي درجه ویلی کېږي لکه د بیلګې په توګه یو څو مثالونه په نظر کې نیسو فرضاً یو مثال په نظر کې نیسو په داسې ډول سره 4x مربع وایم او جمع 3x په توان دی 3 او y په توان دی 2 او منفي 11x او y په توان دی 15 که د دې پولینوم درجه وټاکئ غواړو چې د دې پولینوم درجه وټاکو نو چې درجه یې ټاکو د دې پولینوم اول به داسې وکړو چې د هر حد درجه به وټاکو د هر حد درجه په څه معنا د تورو توانونه به هر حد کې جمع کړو او دلته موږ دغه حد که په نظر کې ونیسو دې درجه ټاکو x توان 2 دی y یو دی نو 2 جمع یو مساوي کېږي له 3 سره یعنې دې حد درجه 3 شوه دې بل حد درجه به هم وټاکو دې درجه چې ټاکو تورو توانونه به جمع کړم تورو توان 2 دی او 3 دی یعنې 3 او 2 3 او 2 چې جمع کړم مساوي کېږي له 15 سره او په همدې ډول سره دې حد درجه به هم وټاکو تورو توانونه به جمع کړم x شته دی چې توان یې نه وي لیکلی توان یې یو دی نو یو جمع 15 یو جمع 15 مساوي کېږي له 6 سره نو که چیرې پولینوم د یوه څخه زیات متحولین ولري بیا داسې کو چې په هر حد کې د تورو توانونه یې جمع کوم په هر حد کې مو څه وکړل هر حد کې مو د تورو توانونه جمع کړه دې حد کې هم تورو توانونه په دې حد کې هم د تورو توانونه مو جمع کړم چې تر ټولو لوی عدد ته څه ویلی کېږي د پولینوم درجه ویلی کېږي اوس په دې ځای کې دا مو جمع کړه په دې مجموعه کې 3 دی دا 15 دی او دا 6 تر ټولو لوی عدد څو دی هغه 6 دی نو ویلی شو چې د دې پولینوم درجه چې ده دې پولینوم درجه مساوي کېږي له 6 سره یعنې دا یوه شپږمه درجه پولینوم بللی شو خو که چیرې پولینوم څو متحولین ولري کولی شو نظر هر متحول ته یې بېله درجه وټاکو لکه د بیلګې په توګه غواړئ دې درجه نظر x ته ترلاسه کړئ نظر x ته یې درجه نظر x ته درجه چې دا مساوي کېږي اوس په دې ځای کې نظر x ته یې که درجه ټاکئ نو دې لپاره باید څه وکړی شي دې لپاره باید ته وکتلی چې په دې پولینوم کې په دې دوه متحوله یا څو متحوله پولینوم کې x تر ټولو لوړ توان څو دی او دلته x توان 2 دی دلته 3 دی او دلته یو x تر ټولو لوړ توان 3 دی نو ویلی شو چې نظر x ته دا یو درېیمه درجه پولینوم دی که کړای شو نظر د بل متحول ته هم درجه وټاکو یعنې نظر y ته درجه
نظر وای ته چې درجه ټاکو دا مساوي کیږي که نظر وای ته چې درجه ټاکئ د دې څو متحوله پولینوم باید په دې پولینوم کې د وای تر ټولو لوړ توان وکتلی شي که وای توانونه که وکتل شي دلته توان څو دی یو دی دلته توان چې دی هغه دوه دی او په همدې ډول دلته توان چې دی پنځه دی نو تر ټولو لوی توان چې دی د وای څو دی هغه پنځه دی ویلی شي دا پولینوم نظر وای ته څومه درجه دی نظر وای ته پنځمه درجه پولینوم یې بللی شو نو که چیرې پولینوم د یوه نه زیات متحولین ولري کړای شي د پولینوم عمومي درجه وټاکو عمومي درجه چې ټاکه د هر حد کې به د تورو توانونه جمع کړئ چې تر ټولو لوی عدد ته د پولینوم څه ویلی کي عمومي درجه ویلی کېږي که بیا وغواړو نظر متحولینو ته یې درجه وټاکو نو د هر متحول نظر ایکس ته یې درجه ټاکو په دې کې به د ایکس تر ټولو لوړ توان وګورو چې هغه درې دی نو ویلی شو دا پولینوم نظر ایکس ته دریمه درجه ده که چیرې وغواړو نظر دویم متحول یعنې وای ته درجه وټاکو نو وای تر ټولو لوړ توان به یې وکتل تر ټولو لوړ توان یې پنځه دی نو ویلی شو چې دا پولینوم نظر وای ته یو پنځمه درجه پولینوم بللی شو که دا یادونه هم باید وکړی شي پولینوم ته موږ کله چې نوم اخلو درجې پر اساس باندې یعنې لومړۍ درجه یا دوهمه درجه او داسې نور فرضاً دلته یو پولینوم په نظر کې نیسو درې ایکسه او جمع یې څلورم او اوس دلته دا پولینوم یو بل پولینوم هم په نظر کې نیسو 9 مربع منفي 7 او جمع یې څلورم یا یو بل پولینوم په نظر کې نیسو لس ایکس په توان د درې او منفي 7 مربع او جمع یې 15 دا پولینوم که په نظر کې ونیول شي نو اوس په دې ځای کې دا پولینوم چې دی یعنې کیدای شي یو بل حالت هم په نظر کې ونیسو د بېلګې په توګه موږ یو بل مثال که په نظر کې ونیسو فرضاً دې ځای کې لیکو 21 ښه اوس په دې ځای کې دغه هر یو پولینوم دی اوس په دې ځای کې دا پولینوم چې دی دې درجه څو ده صفر ده نو دې ته څه ویلی کېږي یعنې دا د ایکس د قیمت تابع نه دی اوس په دې ځای کې ویلی شو چې دا یو ثابت پولینوم دی یعنې ثابت عددونه بیا وروسته وایو د ثابت پولینومونو په نوم سره هم یادېږي دا یو ثابت پولینوم دی خو دلته د ایکس توان چې دی هغه یو دی دې ته لومړۍ درجه یا خطي پولینوم هم ویلی کېږي دلته په دې پولینوم کې د ایکس تر ټولو لوړ توان څو دی دوه دی یعنې یو دویمه درجه پولینوم دی نو دې ته موږ دوهمه درجه پولینوم هم ویلی شو او دا پولینوم که وکتلی شي درجه یې څو ده درجه یې درې دی یعنې د ایکس تر ټولو لوړ توان نو دې ته ویلی شو چې یو دریمه درجه پولینوم دی یعنې پولینوم چې دی ثابت پولینوم اوله درجه دوهمه درجه دریمه او بالاخره اینمې درجې پورې امکان لري که دا و د پولینوم بعضې ډولونه او په همدې ډول سره د پولینوم درجه که اوس راځو موږ ثابت پولینوم او په همدې ډول سره صفري پولینوم دواړه څه ډول کوم بیل بیل تعریف کو ثابت پولینوم څه ته ویلی کي او صفري پولینوم څه ته ویلی کي که ثابت پولینوم تعریف کو ثابت پولینوم ثابت پولینوم دا هغه پولینوم دی چې درجه صفر وي یعنې دا هغه پولینوم چې درجه صفر وي د ثابت پولینوم په نوم سره یادېږي یا ثابت عددونو څخه هر یو عدد موږ ثابت پولینوم بللی شو څه ډول درجه صفر یې فرضاً موږ کولی کړو داسې ډول سره پی ایکس مساوي کېږي یو پولینوم دی پی ایکس مساوي کېږي له 12 دا یو ثابت پولینوم دی درجه یې صفر ده ولې ځکه دلته ایکس شته دی خو د ایکس توان څو دی صفر هر عدد په توان د صفر خو خلاف د صفر عدد باید صفر نه وي ایکس په توان د صفر څو کي یو ضرب 12 بیرته همدا 12 کي یعنې درجه یې صفر ده یا فرضاً لیکو چې پی ایکس مساوي کېږي له منفي شلو سره دا هم یو ثابت پولینوم دی یا فرضاً لیکای شو پی ایکس مساوي کېږي له 3 تخت جذر دا هم یو ثابت پولینوم بللی شو او په همدې تسلسل عمومي شکل یې داسې لیکو چې پی ایکس مساوي کېږي سی په دې ځای کې څه دی سی چې دی دا یو کانسټانټ دی یعنې څه دی یو ثابت دی سی دلته یو کانسټانټ یعنې ثابت بللی شو یعنې ثابت پولینوم چې دی ثابت پولینوم دا هغه پولینوم ته ویلی کېږي چې درجه یې صفر وي لکه فرضاً دا یې بیلګې دي هر ثابت عدد که دلته ولیکل شي دا موږ یو ثابت پولینوم بللی شو او د ثابت پولینوم عمومي شکل فی ایکس مساوي کېږي له سی سره دا څه دی دا عمومي شکل دی که ګورو نو زده کوونکو تاسو کتاب ته متوجه شئ په کتاب کې مثال لیکل شوی دی د ثابت پولینوم په هکله
ثابت پولینوم اړوند یو مثال لیکل شوی دی. په دې هکله بېلابېل مسایل موږ حل کولی شو، خو دا چې موږ دلته غواړو د مکتب سیستم وړاندې یوسو، نو هڅه دا کوو چې د مکتب اړوند مثالونه پکې حل کړو. مثالونه خو ډېر زیات شتون لري، خو هڅه دا کوو چې د کتاب مثالونه حل کړو او کتاب په تمرین کې کوم مهم مثالونه هغه به حل کړی شي. لکه د بېلګې په توګه دلته یو مثال لیکل شوی دی، وایي که چیرې وایي د ام او ان قیمتونه پیدا کړئ، که چیرې دغه پولینوم یو ثابت پولینوم پولینوم ورکړی شوی دی مساوي کېږي دا پولینوم په دې ډول لیکل شوی 2m منفي 4 ضرب x په توان دی 2 او جمع 15 منفي n او ضرب x جمع 14 که کتاب اتمه صفحه دا لومړی مثال دی. وایي که چیرې دا یو ثابت پولینوم وي، نو په دې حالت کې تاسو د m قیمت هم وټاکئ چې m قیمت به څه وي او په همدې ډول د n قیمت هم ترلاسه کړئ. ثابت پولینوم لږ وړاندې تعریف کړه. ان یو بل تعریف یې هم کولی. ثابت پولینوم دا هغه پولینوم دی چې درجه یې صفر وي، یا ثابت پولینوم دا هغه پولینوم دی چې د ټولو متحولینو ضریبونه یې صفرونه وي. یعنې د دویم تعریف نه که استفاده وکړو، ثابت پولینوم دا هغه پولینوم دی چې د ټولو حدونو ضریبونه یې څه ډول وي صفرونه وي، یعنې د متحولینو ضریبونه به یې څه ډول وي، د هر متحول ضریب باید صفر وي په دې کې. او اوس په دې ځای کې که چیرې دا ثابت پولینوم وي، نو ثابت پولینوم خو موږ تعریف کړ چې دا هغه پولینوم دی چې د ټولو حدونو ضریبونه یې صفرونه وي. اوس په دې کې د x مربع ضریب څو دی؟ دا مساوي دی له 2m منفي 4. دا ضریب باید صفر شي، یعنې تر څو ثابت پولینوم حاصل شي. او په همدې ډول د بل حد ضریب دا هم باید صفر شي. د x ضریب څو دی؟ د x ضریب چې دی هغه مساوي کېږي له 15 منفي n. دا هم باید صفر شي. یوازې ثابت باید پات شي، او ثابت خو موږ صفر کولی نه شو ځکه وړاندې مو تعریف کړی وو. که دې نه د ام قیمت څه ډول کړو دا ترلاسه کړو، نو دا چې لاسته راوړو تاسو لومړۍ درجه یو مجهوله معادله په نهم او اتم ټولګي کې لوستې دي. که دویم مساوي کېږي 4 به یې خوا انتقال کړه مساوي کېږي مثبت 4. دې لپاره چې د ام قیمت ترلاسه کړو دواړه طرفونه، دا څه معنی چې دغه ټول اطراف راخلو تقسیموي د ام په ضریب یعنې 2 باندې، نو 2m چې په 2 باندې ویشم مساوي کېږي له m سره، او 4 چې په 2 باندې ویشم مساوي کېږي له 2 سره، یعنې د m قیمت مو ترلاسه کړ مساوي کېږي له 2 سره. دې نه که د n قیمت لاسته راوړو نو منفي n مساوي کېږي، ثابت به دې خوا انتقال کړم یعنې منفي 15. دواړه طرفونه که منفي یو کې ضرب کړم، منفي یو ضرب منفي n مساوي کېږي مثبت n. دا هم که منفي کې ضرب کړو منفي یو کې، منفي یو ضرب منفي 15 مساوي کېږي له مثبت 15 سره. یعنې په دې ځای کې که چیرې په دې پولینوم کې د m پر عوض باندې څو 2 او د n پر عوض باندې 15 وضع کړی شي، په نتیجه کې دا پولینوم به په یو ثابت پولینوم باندې تبدیل شي. نو که چیرې دا پولینوم یو ثابت پولینوم وي، نو په دې صورت کې د متحولینو ضرایب باید ټول صفرونه شي. نو کله چې د متحولینو ضریبونه موږ صفرونه کوو، یعنې د صفر سره یې مساوي کوو، په دې حالت کې د m قیمت لاسته راځي چې مساوي کېږي له 2 سره، او د n قیمت لاسته راځي چې مساوي کېږي له 2 سره 15 سره. ګلونو زده کوونکو د نن ورځې درس مو د لسم ټولګي تر همدې ځایه پورې و، او نور به انشاءالله په راتلونکي ساعت کې ښې شیبې ولرئ.